اصلي دشمن څوک دی؟ د دشمن پوځونه او که د هغه افکار او نظریات دویمه برخه. مونږ ولې له پامه غورځولې د فکري جګړه کلکه مو نیولې بس یوازې عسکري جګړه کلکه مو نیولې بس یوازې عسکري جګړه. د کفر د معاصرو ډلو د پیژندلو ضرورت، د کفر د انواعو او د هغه د نظریاتو پیژندل هم په همهغه اندازه ضروري دي لکه څومره چې د ایمان پیژندل ضروري دي. په قرآن کریم کې الله جل جلاله له مسلمانانو سره د شیطان د دشمنۍ اعلان او پر دې دشمني د هغه تاکیدونه بیان کړي دي. شیطان کافر دی او د شیطان مکرونه دسیسې طریقې انسان ته د وسوسو او شبهات ور اچول، د افکار او نظریات او همدارنګه د پیروانو عقاید او نظریات او د هغوی ډلې احزاب او نصابونه، سیاستونه، نظامونه، ادبیات او فلسفې ټول د کفر هغه انواع او اشکال دي چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې مقصد په تفصیل بیان کړي دي چې مؤمنان له هغوی څخه ځانونه خبر کړي، د هغو په دامونو کې له ښکیل کېدلو ځان وساتي او د هغه له منځه وړلو لپاره تدابیر او لارې چارې وسنجوي او مناسب وسایل په کار واچوي. نو له همدې امله څنګه چې د ایمان پیژندل ضروري دي تر څو مسلمان مؤمن شي او د ایمان د غوښتنو مطابق عمل وکړي، په همدومره اهمیت د کفر پیژندل هم ورته ضروري دي تر څو په هغه کې له واقع کېدلو له ځان وساتي او دشمني ورسره وکړي. له عمر رضی الله عنه څخه رانقل شوي دي چې د اسلام کړۍ به یوه ماتیږي کله چې په اسلام کې داسې څو وزیږي چې جاهلیت نه پیژني. عمر رضی الله عنه د جاهلیت او کفر نه پیژندل د اسلام د کړیو د ماتولو سبب بولي او دا ځکه چې کیدای شي چې د جاهلیت د نه پیژندلو له امله به څوک په هغه کې واقع شي او بیا له اسلام سره دشمني کوي، لکه په دې زمانه کې چې د معاصر جاهلیت د افکارو منونکي د اسلام د دعوا لرلو سره سره د اسلام او جهاد په خلاف په یوې بېرحمه جګړه کې اخته دي او د کفارو خوا یې نیولې ده. د اسلام په تاریخ کې اسلامي امت له کفارو سره د مسلسلو جګړو له امله دومره نه دي کمزوري شوي لکه څومره چې د کفارو د فرهنګ، عقایدو، دودونو، اخلاقو او سیاست راواردولو او په مسلمانانو کې د هغوی د فکري او اجتماعي فعالیتونو له امله کمزوري شوي دي. د کفارو ناپوځي فعالیتونو په تیرو 5 پیړیو کې په پرلپسې ډول اسلامي امت له سیاسي، فکري، عسکري او اجتماعي انحطاط سره مخامخ کړ او د حقیقي اسلام له تعلیماتو څخه د لرېوالي او د جهادي روحیې د نه درلودلو له امله په مسلسل ډول د کفارو په مقابل کې کمزوري شو. د سیاسي، فکري، اجتماعي او پوځي انحطاط د دې اوږدې مودې په پای کې الله تعالی د کمونیزم په مقابل کې د افغانانو جهاد د مسلمانانو د بیا ویښتابه یوه ذریعه وګرځوه او د دې جهاد د تاثیراتو څپه په اسلامي نړۍ کې په پراخ ډول خپره شوه او په لکونه مسلمان ځوانان بیرته اسلام ته راوګرځېدل او د غرب او شرق د کفارو فکري ارزښتونه یې پردي او بېلارې وبلل او له هغوی څخه په خپله بېزاري او نفرت اعلان وکړ. نو کفارو او په رأس کې غرب دغه بهیر خپل تر ټولو لوی او خطرناک دشمن وګاڼه او د هغه په خلاف یې په ټوله نړۍ کې فکري او پوځي جګړه پیل کړه. په دې مرحله کې یوه برخه خلکو چې ځان اسلامي نهضتونه، منځلاري مسلمانان او دیموکرات اسلامي احزاب ګڼل د اسلام په سیاسي فهم کې د انحراف له امله او یا هم د ځینو سیاسي مصالحو په خاطر د کفارو مقابلې ته راونوتل. دغه خلکو هم د خپل فکري انحراف او یا هم د غرب د مادي او پوځي قوت له ویرې د جهاد بهیر له لارویانو څخه خپله لاره بیله کړه او له غرب سره د پیوند اخیستلو او د هغوی په نړیوال سب کې ځان ته د ځای پیدا کولو په مقصد د جهادي فکر او تګلارې خاوندان، توندلاري، بنسټپالي، ترهګر، ورانکاري وګڼل او په دې کار سره د دشمن ادعا تایید او د هغه تله وردرانه کړه چې دې کار هم د دوی اسلامي مصداقیت تر پوښتنې لاندې راوست او هم یې د امت ډیری ځوانان د جهادي بهیر پر افادیت شکمن کړل چې د دې دواړو کارونو فایده د دشمن زولۍ ته ورولوېده. د دشمن له فکر سره باید څه وکړو؟
د دې لپاره لکه چې څنګه مو اسلامي ټولنه د کفارو له پوځي اشغاله ازادول غواړو د هغوی له فکري اشغاله یې هم ازاده کړو نو د فکر فرهنګ او تعلیمي نصابونو په ډګرونو کې دقیقو سنجول شوو او د تطبیق وړ اقداماتو ته ضرورت لرو چې ځینې په لاندې ډول یادوو. لومړی د هغه نظام او هغوی سیاسي او فکري جهتونو د نسکورولو او مقابلې لپاره باید جدي هر اړخیز او مسلسل کوشش او مبارزه وشي چې په بېلابېلو ډولونو د کفارو د سیاسي اجتماعي او فلسفي افکارو د خپرولو تر شا ولاړ دي او دا ځکه چې که دوی په اسلامي ټولنه کې د پردیو افکارو د خپرولو لپاره په پراخ ډول د کار تر شا ولاړ نه وي نو دښمن به مو په مخامخ ډول هر فرد نشي مخاطبولی او نه مو د ټولنې ډیر خلک تر خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. د دغې مقابلې لپاره په جهادي سب کې د پوځي او فکري مقابلې وړتیا پیدا کول تر ټولو ضروري کار دی. دویم د دینی او دنیاوي تعلیم له دواړو نصابونو څخه باید په پوره ځیرکتیا او جدیت ټول هغه مفردات او مضامین وایستل شي چې د کفارو له فکر فرهنګ سیاست او د هغو له اجتماعي او فلسفي ارزښتونو سرچینه اخلي. که چیرې دولت او رسمي جهتونه دغه کار نه کوي نو لږ تر لږه په نارسمي مجال کې خو باید دا کار په حتمي ډول ترسره شي. دریم د دینی او دنیاوي تعلیم مؤسسو او مدارسو په نصابونو کې باید د کفر او ګمراهۍ د معاصرو ډولونو اشکالو او نظریاتو لکه کمونیزم، سیکولریزم، دیموکراسي، لیبریالیزم، هیمونیزم، نیشنلیزم، گلوبلایزیشن، وضعي قوانینو او د غرب له لوري د جوړ شوي معتدل اسلام د رد په اړه مضامین داخل کړی شي او په معقول، مدلل او مؤثر ډول تدریس شي. مسلمانان باید په خپلو نصابونو کې د خپلو لوستونکو لپاره د کفارو د عقیدوي، سیاسي، اخلاقي انحطاط معاصر او ښکاره مثالونه وړاندې کړي تر څو کفار هغوی ته د عدل او مقتدا په حیث نه بلکې د داسې خلکو په حیث ورښکاره شي چې باید د هدایت ورسول شي او له کفر څخه نفرت وشي. څلورم د میډیا ټولنیز ارتباط د وسایلو او د ژورنالیزم مؤثر استعمال په دې لاره کې تر ټولو مهم کار دی او دا ځکه چې دغه ذرایع په دې زمانه کې د پیغام رسولو او د اجتماعي ذهنیت د تشکیل مهم وسایل دي او په یوه ځل په میلیونونو انسانان مخاطبوي او په هغوی کې مثبت او یا منفي تحول راولي. غرب د همدغو وسایلو له لارې ټوله نړۍ مسحوره کړې ده او په پراخه پیمانه یې د نړۍ ولسونه تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي. د امریکا په مقابل کې چې جهادي سب تر یوه حده د پیغام رسول معاصر وسایل وکارول که څه هم چې په ډیره مسلکي شکل او پراخه پیمانه نه وو خو بیا یې په نړۍ کې د غرب جادو ورماته کړه او د همدغو وسایلو له لارې نړۍ ته د خپلې بریا او د دښمن د ماتې شواهد وړاندې کړل. شپږم د اسلام حقیقي تشریح او له هغه څخه د خرافاتو او انحرافاتو سنډل او له نورو نظریاتو سره د هغه د پیوندکارۍ مخه نیول بل هغه مهم کار دی چې د جهادي نظریې او اسلامي فکر خوندان باید ورته د خپل کار په اولیاتو کې ځای ورکړي او دا کار ځکه ضروري دی چې کفار له همدغو عواملو څخه د اسلام په بدنامه او په هغه باندې د نویو نسلونو د باور د کمزوري کولو لپاره کار اخلي. نن ورځ په اسلامي نړۍ کې او هم په افغانستان کې ډیر داسې څه د اسلام په نامه خپاره شوي چې هغه له رښتیني اسلام څخه ډیر لرې دي او هم له داسې ډیرو مهمو اسلامي اعمالو او عقایدو خلک غافل شوي او یا یې ورته په اهمیت نه دي کتلي چې هغه په دین کې د لوړې مرتبې اعمال او عقاید دي. نو په کار ده د مسلمانانو او بیا په خاص ډول د جهادي صف یوازې د کفارو جنګیالي په دښمنۍ ونه نیسي بلکې اصلي دښمني مو باید د دښمن له نظریاتو سره وي او هر هغه څوک چې د دښمن د افکارو ممثل وي هغه خپل دښمن وګڼو او له هغه سره د مناسب تعامل لارې وپېژنو. د دښمن افکارو، نظریاتو، فرهنګ او د هغه د ملګرو او پیروانو خطر ځکه د هغه د پوځونو او جنګیالیو تر خطره ډیر دی چې هغه خو به ماتې وخوري او وبتښتي خو افکار او ملګري به په هر حالت کې دلته پاتې وي او په سلګونه کلونه به دلته د اسلام او مسلمانانو په خلاف په یوه او بل ډول فعالیتونه کوي او په هر نسل کې به یوه برخه خلک د اسلام او اسلامي نظام په خلاف دروي. لکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه کلکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه
نن زکه ټوټه ټوټه مونږ وینو مسلمان امت نن زکه ټوټه ټوټه مونږ وینو مسلمان امت لور په لور شروع د نن قومي او خپل منځي جګړه لور په لور شروع د نن قومي او خپل منځي جګړه مونږ ولې لپامه غورځولې د فکري جګړه کلکه مونی ولی بس یوازی عسکری جګړه کلکه مونی ولی بس یوازی عسکری جګړه صوبه پیزانی د دفاع کی سروانوي صوبه پیزانی د دفاع کی سروانوي کلا با شروع شي پر کفارو اقدامی جګړه کلا با شروع شي پر کفارو اقدامی جګړه مون ولی لپامه غورځولې د فکری جګړه کلکه مونی ولی بس یوازی عسکری جګړه کلکه مونی ولی بس یوازی عسکری جګړه